چا مینې لا انجام دې سړی نه اخلي د چا مینې لا انجام دې سړی نه اخلي رخصتونه په ماښام دې سړی نه اخلي او ډېر بې وسه شي سړی په ځینې وخت کې د سړي نه انتقام دې سړی نه اخلي او که په قدر وي په غر دې سړی واوړي که بې قدره وي یو ګام دې سړی نه اخلي مننه که په قدر وي په غر دې سړی واوړي که بې قدره وي یو ګام دې سړی نه اخلي بعضې نیم پسې دې کلی سړی پرېږدي د دې بعضې نیم سلام دې سړی نه اخلي او لږ د مینې له قانون دې ځان خبر کړي لږ د مینې له قانون دې ځان خبر کړي تهمتونه سریام دې سړی نه اخلي او دې ساده لیوال ته ووایه یارانو د یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي دې ساده لیوال ته ووایه یارانو یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي نظم نه مخکې غزل هغه چې یار دې سړی نه پرېږدي که څنګه شعرونه دي دغه غزل به تاسو ته ډالۍ کړم چې څوک خوارزار دې سړی نه پرېږدي په انتظار دې سړی نه پرېږدي ډېر ښه دی او که مینه نه کوي څوک نه دې کوي په نیمه لار دې سړی نه پرېږدي او مړه کار څومره حالات خراب شي مړه خو یار دې سړی نه پرېږدي ډېر ښه دی نظم ته راځمه ارشاد د دې ښار نظام بدل دی په دې اذان خو نه دی ټیک دی نظم ته راځمه چې د دې ښار نظام بدل دی په دې ښار کې که اوسېږي دې بازار کې که اوسېږي بیا لږ راشه زما خواله ځان خبر که کلیواله د دې دور د نظام نه د دې ښار د انتظام نه د ستا هر یو کار به کېږي د ستا هر سنګار به کېږي تا ته څه نه مسله ده مسله راوړه سړیه مسلې سره قربان شم څه شوړه راوړه سړیه د شوړې مطلب مې دا دی چې پیسه راوړه بیا ته اډر کوه خانه ته بېغمه شه جانانه هر یو فن دلته چلیږي چال چلن دلته چلیږي بس دروغ دلته کې وایه دروغجن دلته چلیږي د دنیا واړه فریب به یقینا دلته چلیږي بس کردار مردار یې څه کې رنګ روغن دلته چلیږي دلته نار هر یو سړی دی او ملک ټول اړی ګړی دی دلته چل دی چل کې ول دی د دې ښار نظام بدل دی دلته چل دی چل کې ول دی د دې ښار نظام بدل دی هر یو غل دلته صحیح دی هر صحیح دلته کې غل زورور پکې خوشحال دي په مثال لکه ځنګل دی دلته هغه زورور دی چې د چا په وس کې شر دی بس که خان دی که نوکر دی خو په بله بله سر دی وایي دې سید ګوره جیده ګوره دا د ټولو معتبر دی بس په جیب چې برابر دی نو بیا خیر که خوشی خر دی بیا یې چاته حاجت نشته دا په خپله غټ افسر دی بیا یې چاته حاجت نشته دا په خپله غټ افسر دی غوږ شه بلې تماشې ته اوس راځو خپلې کیسې ته ته که ژوند تېرول غواړې ځان په خلکو منل غواړې نو بیا غوږ شه کلیواله ځان خبر کله اخواله نو بیا غوږ شه کلیواله ځان خبر کله اخواله سپین موټر ځان له پیدا کا خړ څادر ځان له پیدا کا ښه بوټ سوټ ځان له تیار کا کاټن سوټ ځان له تیار کا څه وړوکی روزګار جوړ کا څه وړوکی بګار جوړ کا ښه ښایسته تسبیح پیدا کا څه لږ ډېر اعتبار جوړ کا څو دوستان ځان له پیدا کا څو یاران ځان له پیدا کا ستا دپاره چې قسم خوري څو کسان ځان له پیدا کا بیا مزې کوه عاجي شوې تش په توره جنتي شوې دغه ټول ستا مریدان شو ته د دو ټولو کافي شوې چې څه وایي هغه به کېږي هم ملا شوې کم غازي شوې د لیوال پکې کار نشته کولی شوې که خالي شوې لیوال صاحب خیبر ته راغلی یې یخې چینې ته راغلی یې پروګرام هم وکړه ناسته هم وکړه خوراک هم وکړه د ملګرو سره میلاو شوی په تلو تلو کې په اخره کې د پروګرام په حوالې سره او په خصوصي توګه ستاسو چې کوم مینوال دي په سوشل میډیا ستاسو ګوري هغو ته خپل څه پیغام لرئ ډېر ښه تپوس دې وکړو زما کتونکي زما ملګري چې څه هم دي زه هغې ته اکثر په ویډیو کې دا وایم چې ډېرې ښایسته نظارې دي ژوند ډېر زیات ښکلی دی دې سیمې ته راغلمه ډېره خوندوره او زړه راښکونکې سیمه ده دغه ملګري بیا تاسو ته په دې کیمره کې ښکاري م الله دا شاه زلمي د دغې سیمې آباد لري نو ډېره ښکلې سیمه د ملګرو که تاسو سره هم وخت میلاویږي نو راشئ یخې چینې ته راشئ دغه د شلمان غرونو ته راشئ دې روډونو ته راشئ لنډې کوتل ته راشئ خوندورې نظارې دي دا در سره ترسره کوي ډېره زیاته مننه لیوال صاحب خوندور شعرونه خوندورې شیبې خوندورې خبرې زړه خو م نه غواړي مو خو خواهش هم دا دی چې تر ماښامه ناست وئ شعرونه م اورېدی شعرونه م ویلی خو چونکې وخت کمی دی وخت اجازت نه راکوي لیوال صاحب بېقرار صاحب دا نور ملګري روان دي پېښور ته نو موږ غواړو اجازت تر بلې مرکې مو په لوی الله سپارم السلام علیکم